اکثر خلک به تاسو لیدلی وي هغه نه خبرې هېرېږي، خبرې ته هېرېږي. که چېرته څوک ورته خبره وکړي نو چې بازار ته راشي واپس راځي وایي چې ما نه خو هېر دي، زه خو خبره هم نه یم، خبره وه هېره شوه رانه. یا چبی یو ځای کې کېښودې نو بیا ګرځي پسې چې ما چبی چېرته کېښودې. لکه داسې خلک به تاسو هم لیدلي وي. خو دنیا کې داسې خلک هم شته دي چې هغې سره چېرته که 20 کاله مخکې یو خبره یا یو حادثه ورسره شوي وي یا یو سامان یو ځای کې ایښی وي هغې نه بالکل نه هېرېږي. اوس تاسو به څه سوچ کوئ چې دا خو ډېر سوپر پاور والا خلک، دا دیم د سوپر پاور والا خلک، دې ته وایي هایپرتمیژیا. اوس هایپرتمیژیا والا داسې خلک دي چې دا 20 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې دې سره چې کومه حادثه شوي وي یا چا ورته څه شي خبره کړي وي هغې ته داسې یاد وي لکه د نن ورځه. دې که چېرته یو کتاب ولیدو یا سټډي کوي یا بل څه شی ولیدو دې ته ورډ بای ورډ یاد وي. دا داسې خلک دي. اوس تاسو به وایئ چې کاش موږ هم داسې وه، خو داسې چېرته هم مه وایئ. د دې خلکو زندگی چې کوم دی هغه بالکل خوشګواره نه وي. خوشګواره ولې نه وي؟ زه درته یو خبره وکړم. کله هم چې انسان سره یو حادثه وشوه، تاسو سره به هم شوي وي یا ډېرو خلکو سره به شوي وي چې 10 کاله مخکې یو داسې حادثه ورسره شوي وي چې هغه یې دومره زیات خراب کړی وي چې ټولې پرېږدېدلې کړی وي چې یاره مړ کېږم دې حادثې نه. خو چې ټایم تېرېږي یا حادثه انسان نه بیا هېره شي، بس بیا دا خلک چې کوم دي هایپرتمیژیا والا چې کوم خلک دي دین هغه نه هېرېږي. نو د دې خلکو زندگی اکثر خوشګواره نه وي. اکثر به تاسو لیدلی وي ځینې خلک داسې وي چې هغه لیونیان شي. لیونیان شي نو خلک څه وایي چې یاره دا هلک نه دی، دا انتهایي زیات قابل و، دا موږ لیدلی و دومره زیات قابل و که دی چېرته لیونی نه وه شوی نو دی به زندګۍ کې داسې څیزونه کړي وه چې چا به دې نه مخکې نه و کړي. اوس دا خلک چې کوم دي دا هغه حادثې چې کوم دی سره زندګۍ کې شوي وي یا چا ورته غلطه خبره کړې وي یا کنزل کړي وي ورته نو هغه د بار بار د دې زندګۍ کې پراته وي نو دې ته بار بار رایادېږي خبرې چې کله هم یو داسې خبره، ځکه اسلام هم وایي چې تاسو معاف کول کوئ، چې کله څوک معاف کړي هغه بیا چې کوم هغه تا ته خبره کړې وي یا جګړه یې کړې وي در سره نو هغه انسان نه بیا هېرېږي. چې کله هم یو داسې څیز، یو داسې ناخوشګواره واقعه یا جګړه یا چا کنزل درته کړي وي چې هغه کله هم تا سره وشوه ستا دماغو کې پرته وي، بار بار ستا دماغو ته راځي نو دا دماغ بالکل ختموي، بالکل یې ډیمیج کوي. دا خلک چې کوم دي هایپرتمیژیا والا چې کوم خلک دي نو دا داسې وي چې د دې زندگی چې کوم دی هغه خوشګواره نه وي. نو بقي چې کوم میموري دي د انسان چې کوم ذهن دی یا ذهن څه شي سره تیزیږي، د دې قسمونه کوم دي د میموري، دا ټول به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو. مهرباني.